ننګرهار کې مرکزی او ولایتي مسؤلینو د امر بالمعروف تطبیق په موخه د همغږۍ غونډه وکړه. په جوړه شوې دی غونډه کې د امر بالمعروف وزارت نظامی معین شیخ القرآن والحدیث مولوی سید احمد شهید خیل ول ادارې د رعایت او نظام د اصلاح کولو دنده پر غاړه لري او له ټولو مسؤلینو یو غوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د ننګرهار مرستیال والي د اوچا ادارې مسؤلینو سره یو شمېر وړاندیزونه شریک کړل. د ولایت مرستیال په تیرو جګړو کې د سپینغر په لمن کې د پرتو 11 ولسوالیو خلکو د سرپناه، پاکو اوبو، کرنې، روغتیا، پوهنې او ګڼ شمېر نورو برخو کې د پروژو پلي کولو غوښتنې وکړې. د ننګرهار مرستیال والي د ایران قونسلګرۍ مسؤلینو سره د حضرت امام خمینی 15 تلین په مناسبت جوړ شو مراسمو کې ګډون وکړ. د یادو مراسمو پر مهال د افغانستان او ایران په تاریخي اړیکو، ګډو مشترکاتو او ارزښتونو، تیرو همکارۍ او په حال کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په لاخه کولو خبرې او بحثونه وشول. ننګرهار کې د پوهنې وزارت د احصایې ریاست له لوري دولتي او خصوصي تعلیمي ادارو مدیرانو ته د دقیقې احصایې راټولولو په موخه 2 ورځنی سیمینار پیل شو. مسؤلین وایي دغه سیمینار څخه موخه د احصایې راټولول، تعلیمي ادارو مسؤلینو ته روزنه ورکول او د ښوونیزو مرکزونو د ارقامو تایید او تصدیق دی. او ننګرهار کې 315 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. ننګرهار کې د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست او د ماشوم ساتنې موسسې له لوري 315 بېوزله کورنیو سره د 3.9 میلیونه افغانیو نغدي مرسته وشوه.